ما ځینې شعرونه چې زما شعرونه موږ شاعران نه یو چې ځان سره دروغ رښتیا لیکو یوه خبره که آینده کې څه سوي کېدی شي چې موږ هم په هغه لیست کې راشو چې یو څوک چاته بل چاته د خطاب د شاعریت ورکوي که نه فلانکی شاعر نو دا به تاسې ډېره دا به ډېره ګستاخي شي البته زه وایم زه شاعر یم یو شعر وایي چې څلورینه ده وایي ځان ته مې یو پوخ لنډري کور واچوه دا خو مې ټوپکه ستا په زور واچوه ځان ته مې یو پوخ لنډري کور واچوه دا خو مې ټوپکه ستا په زور واچوه لوټ مې ښه تالا مې کړه زه یې لاس مو خلاص نه غوندې مې خپل کابل ته ور واچوه الا دا خو ته ګوره انتقادي شعر موږ ته وویلو ډېر ښکلی په زړه پورې نور لرې نور شیان نور ادامه ورکړه که نه دوام ورکړه دا خو څلوریزه همکار صاحب ډېر خوښ شو ستاسو سره معرفت وشو لیدنه مو وشوله او دا تاسو دا پروګرام مې ډېر خوښ شو واقعا چې د زړه پورې ده او د ستایلو وړ ده انشاءالله په راتلونکي کې که ژوند باقي وه موږ به په داسې لکه زه اوس چې تش لاس تاسو سره په تماس کې یاستو او انشاءالله راتلونکي به موږ په ډک لاس او تاسو سره ښې ښې شعرونه ښه غزلونه او لنډۍ او داسې څلوریزې چې دي انشاءالله برابرې به کوو دلته موږ چېرته مجلس کې ناست وو کتلی یم چې تاسو پښتو تلویزیون دا برنامه هم تعقیب کړه چې که تاسو همکار صاحب داسې ډېر ښه شعرونه وایي دا مخکې عبدالمنیر استاد ډېر ښه پیشنهاد وکړی دا مخکې تاسې یو نقد هم دې ونیو ستاسې د پیشنهاد دې ویلې او ما هم د همغه پیشنهاد وویلې د هغه دا وړاندیز چې تاسو ته وکړه هغه داسې موږ ځینې شاعران په مختلفو ځایو کې دي یو څه د انقلابي حالات مشکلات دي یو بل ستونزې چې موږ اوسې وینو دا ورځنۍ ستونزې البته چې د امنیتي دي او نور د سیاسي دي او نور سمتي دي خو په هر صورت د هر شي په هر وخت کې دا راځي انقلاب د وایي جنګ کې الوان نه تحصیلېږي جنګ کې جنګ وي نو موږ داسې دغې موقع نه استفادې له خاطره ځینې شاعران چې موږ خلکو ته وپېژنو دا یوازینۍ لاره د تلویزیون او مطبوعات ده او مجلې دي نو مجلې نشي کولی چې موږ ټول ولایتو ته ټولو سمتو ته موږ وکولی شو خپله دغه شایقینو ته موږ مجلې ورکړو یا رادیو په څپو کې نو دغه تلویزیون شبکه دا چې هم تصویري هم عکس هم ویني چې تصویر یې ښکاره کېږي چې څوک د کوم ځای نه کوم څومره په څومره سند او څه لیکلي دي که داسې تاسې یو پروګرام ونیسئ له ملکابۍ را شروع کړئ همدا شاوخوا جلال آباد کې د موږ او تاسو ډېر تکړه شاعران دي په جنوب کې په شرق کې په غرب کې په شمال کې داسې یو څپه ونیسئ کېدای شي د میډیا له لارې نه تاسې یوه داسې لنډ سفر ورکړئ د خاصه شمال ته راسئ د میاشت څخه سره داسې جنوب ته راسئ سفر وکړئ چې لکه دا نورو تلویزیونونو کې ګوره ځینې پروګرامونه دي چې های میدان او تای میدان او فلانکی بسفلانکی داسې یو د ادبي سفر په نامه پرې کېږي راسئ دا شاعرانو وپېژنئ کېدای شي څوک یې ونه شي کولی چې اخوا درشي که تاسې دې خوا راسئ دا یما وړاندیزه تاسو ته که تاسو ته یې منظور شي ګران احمد فواد ستاسو وړاندیزونه ډېر په ځای وو ستاسو خبرې زموږ دپاره ډېرې ګټورې وي تا ته احمد فواد او منیر صاحب منیر خان تاسو شاعران یې تاسو د قام سترګې یې ستاسو وړاندیزونه په سر سترګو منو او ستاسو د لا خوشحالۍ په خاطر لږه دمه کوو او یوه سندره تاسو ته ډالۍ کوو خدای دې وکړي چې مننه د چا په اواز کې ده که زه تاسو ته پرې وکړم اوس به یې واورې تخنیکي همکار موږ ته داسې د یوې سندرې ویلي دي نو وګورو چې هغه به چا په اواز کې وي موږ او تاسو په شریکه واورو سمه ده که راتلونکي یا که دغه یو د حمزه بابا یو غزل ده ډېر ښه یو خوږزوبه یې زموږ او تاسې هنرمند ووایو دغه که تاسې وکړئ د رحمان بابا یو ښه تکړه زموږ او تاسې هېرېدونکی دغه کار به وکړو په دواړو سترګو ولې نه ستاسو خبره په سر سترګو منو السلام علیکم ډېر وخت ونیو مننه کوم تاسو نه له تاسو همکارانو نه تاسو چې مینه مو ښکاره کړه السلام علیکم